بسم الله الرحمن الرحیم. د معلومات تلویزیون قدرمن کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. قدرمن کتونکو دم غړی د سویډن د مالمو په ښار کې یم. خوشبخته یم چې نن زه د هیواد یو وتلي ځوان سره، البته چې زه دې نه مخکې دوی تاسو ته در وپېژنم، بابرک اکبري او ځوان تان چې له ډېره وخته د انډیا په بالیوډ فلمونو کې لوبېدلی دی. البته د فلمونو په اړه به زه تاسو ته که ووایم نو اشتباه به نه وي، دا څلورم او پنځم فلم دی چې دوی پکې کار کوي او آینده نور فلمونه هم چې کوم دا دوی پکې لوبیږي. خو زه غواړم نن یوازې د راتلونکي د ډسمبر په 6 تاریخ باندې، چې یعنې نن نه یو میاشت وروسته د پانیپات فلم په نړۍ کې سینما ته ښودل کیږي. نو غواړم چې د پانیپات په فلم باندې خبرې وکړم چې پانیپات فلم کې دا زموږ لپاره د ویاړ ځای ده، د افتخار ځای دی چې یو افغان ځوان پښتون په داسې یو فلم کې لوبیږي چې هغه فلم کې زموږ د احمدشاه بابا، د احمدشاه ابدالي د تورو شرنګ او د غیرت او د همت هغه کومې تورې چې کومې وارې شوي دي هغه به هم په فلم کې وګورو. خو دې نه مخکې چې زه نورې خبرې زیاتې کړم، راځم میلمه ته. ښاغلی محترم اکبري صاحب، ښه راغلی. ډېره نړۍ مننه چې تاسو په سره له داسې مصروفیتونو سره له د نه وخت له وجې چې تاسو راغلي یاست موږ ته مو وخت راکړی. ډېره مهرباني وارث خانه درګیه، ډېره مهرباني تا نه ډېره مهرباني چې موږ دې نن راوبللو او موږ ته دا موقع راکړله چې خپل افغانانو ته اول د هر څه نه مخته تاسو ورونو خپل کلیوالو یارانو ته سپیشل افغانستان ملت ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو وارث خانه زړګیه، پانیپت فلم خو موږ په جیپور کې جوړ کړو. انډیا کې زیات شوټینګ یې په جیپور کې و او ډېر ښه په مزو او په خوند مو جوړ کړو. ډېر خوارۍ مو پکې وکړلې، ډېر په مشکلاتو او ډېر په سختۍ سره شوټینګونه روان وو روزانه. نو زړه کیسه ده، تا ته خپله معلومه ده چې پانیپت دا د پانیپت دریم جنگ دی، غټ جنگ دی چې په دې باندې دا کیسه جوړه شوې ده او په دې باندې موږ کار وکړو هلته. ډېر ښه. له دې نه مخکې چې تاسو د فلم په صحنو باندې خبرې وکړو، مرکه به تر پایه الاخر انشاءالله لیدونکي موږ سره ګوري. مرکه ډېره په زړه پورې ده. خو دې نه مخکې چې تاسو په خپل ژوند او په نورو فلمونو خبرې وکړئ، پانیپت د فلم اندېښنې ځینې افغانانو ته، خصوصا زموږ فرهنګي افغانانو ته، افغانفالو ته یو څه اندېښنې راپارولي دي. هغه دا چې دوی خبر نه دي چې په دې فلم کې به څنګه رول اجرا شوی وي او دغه فلم به واقعا هغه فلم وي چې احمدشاه ابدالي یا احمدشاه بابا په انډیا کې کومه د غیرت توره او یا هم د همت توره چلولې ده. وارث خانه زړګیه، څنګه چې تاریخ ګواه دی چې احمدشاه ابدالي د دریم جنګ هم ګټلی و، لکه څنګه چې اول او دوم ګټلي وو، دا هم هغه رقم جوړ شوی دی. د موږ تاسې د افغانستان پیاوړی نینګلی احمدشاه ابدالي چې د هغه رول سنجیدت کوي. سنجیدت ډېر په محبت، ډېر په مینه دغه رول ته راضي وو، ځکه چې دا د یو ډېر لوړ تاریخ رول دی. دغه ارمان و چې داسې یو رول وکړي. نو دا رول ډېر مهم پاورفول رول دی چې دی په مراఠا سره د جنګ کې په پانیپت په دریم جنګ باندې دا کهاني جوړه شوې ده، کیسه جوړه شوې ده. په دې کې ما ته هم ډېر میسیجونه د افغانستان نه، د نورو ځایونو، د دنیا د هر کونج نه میسیجونه شان راغلل. خلکو ویلې چې کیدای شي چې د موږ احمدشاه ابدالي یا موږ افغانانو ته سپکاوی شوی وي. انشاءالله کومه داسې خبر نه ده په دې کې، ونه کوم داسې کار شوی دی چې موږ افغانان سپک شوي وي پکې. شکر موږ تاریخ ګواه دی چې ابدالي بابا په نرتوب جنګ ګټلی، دغسې تورې استعمال شوي څنګه چې دوی خپله استعمال کړي دي. دغسې کوشش شوی په فلم باندې ډېر په لوړه سویه جوړ شوی دی. دا ډایرکټر چې دی نور هم داسې څو فلمونه جوړ کړي دي لکه جودا اکبر، لګن چې اواډونه یې اخیستي دي، نامي ډایرکټر دی. دی په دې فلم ډېر کار کړی او په دې فلم کې ما خپله ورسره د پردې شاته چې دوی پوښتنې کولی شوی چې دوی ته خپله زیات معلومات نه وو چې موږ څه شی استعمال کړو، څه شی نه کړو استعمال. ډېر داسې واړه شیان وو چې کوم ځای کې به یو سین کې به و چې مثال یو سین به درته ووایم، ډېر فلم باره کې خبرې نشم کولی ځکه چې فلم یوه میاشت بعد نه انشاءالله خبرې به یو څه کوي، یو څه لږ معلومات خو به ورکوي. څه معلومات به درکړم. یو کې موږ ناست وو چې یو ځای کې یو غټ ماحول کې ناست وو. نو هلته
شراب کوزې یې شوي مختلف خلکو غوندې زړې کوزې کې شراب شان اچو شراب خو نه و خو اوبه وې خو داسې معلومېدو په فلم کې چې هلته شراب یې شي. بیا ما هغه ډایرکټر ته وویل چې موږ خو شکر اول مسلمانان یو بیا افغانان یو شراب خو د موږ کلتور موږ مذهب کې منع دي. بیا هغه ایسته کړل شاټ نه مخته ټوله شان ایسته کړل. یعنی دا سنه فلم کې دا سند دوی لیکلې وه راغلې وه دا کوزې بل ته ایښي وي خلک به راځي ګیلاسونه به ورته اچوي چې کله ما دا کیسه ورته وکوله بیا دا سن شاټ کولو نه مخته د شان ایسته کړل بیا خالي مړی یې شوه غټ کندره یې وار و دسترخوان. یعنی تاسو خبرو ته په اورېدو سره دوی دغه درک یعنی دا ښکارندویي نه دا کوي دا معنی ورکوي چې هغه تشویش اندېښنې چې زموږ افغانان لري چې د پانیپت فلم کې به د احمدشاه ابدالي ښه انځور نه ایښودل شوی. یعنی همدغسې ببرک اکبري وویلې تاسو واورېدل چې یعنی دوی هغه صحنه کې دا لیکلي ول چې شراب به پکې وي. یعنی دا معنی که چېرته داسې منفي رول پکې شوی خو هغه په اړه به هم اکبري صاحب ورته معلومات ورکړي وي نو انشاءالله تشویش اندېښنه به نه وي. انشاءالله تاسې تشویش مه کوئ کوم داسې خبره نشته. دا فلم ډېر په لوړه سایه جوړ شوی او ډېر زه خپله د فلم کې د سنجیدت چې موږ احمدشاه ابدالي دی زه د دې یو وفادار عسکر یم رسالاس یم ټول فلم کې چې چېرته دا ولاړ وي هلته زه هم ورسره یم. نو هر فلم کې هره صحنه کې موږ ډېر په محنت او ډېر په تاسو رول همدا و پکې ما رول هم دغه ما رول په فلم کې مې واسي خوباس نام دی داسې رول دی چې نوټ کېږي داسې رول نه دی چې خالي راغلی یم بیرته تللی یم. نو هغه جنګونه دي پکې توري دي وسان دي ډېر په مشکل سره جوړ شوی دی ځکه چې دومره مخلوق دومره خلک سره یو ځای کول بیا سپیشل په آس باندې شوټ کول ډېر مشکل دي ځکه کله ته خپل هم استاد یې کمرمین یې چې یو آس یو چې شي فوکس جوړوي هغه چې هیلي شوریږي بیا فوکس نه جوړیږي بیا یو واس کوي بیا هم سړی کنټرول کولی شي په سلاو وسان به و جګړې به وي موږ ډېر یو واړه سینو باندې ډېر وخت لګولی ډېر انشاءالله دا ما افغانستان د افغانانو لپاره دغه یو میسیج دی یو پیغام دی چې انشاءالله فلم کې کوم داسې څه شی نشته چې موږ خپل نیکه دوی ته سر ټیټی شي. ډېره مننه واقعا رښتیا نه په دې خبرې خوند راکړ رښتیا همداسې ده موږ افغانان یو څه ده صحیح ده موږ افغانان غربت لرو په جنګونو کې رالوی شوي یو هیواد مو له غربت سره مخ ده خو هغه کوم غیرت او کوم همت چې کوم موږ سره لکه څنګه چې اکبري صاحب وویلې چې زه خپل هغه د خپل بابا د خپل نیکه چاته کم نه راولم نو همداسې معلومیږي چې دغه فلم به هم په واقعا لکه مخکې چې دوی یاده کړله چې په واقعا تاریخ لیکل شوی ده خو بیا هم د دې فلم په اړه باندې لږ زره نورې قصې هم وکړه کومې چې تا ته مناسبې ښکارېږي کومې قصو باندې چې تا ته کوم ستونزه نه پېښي چون فلم تر اوسه پورې ریلیز شوی نه ده او نړۍ ته یا سینما ته نه ده راغلی نو داسې دی چې وارث خان زړګیه ټریلر هم نن را ریلیز شو خلکو به لیدلی وي یا ډېر به یې وګوري ټریلر کې تاسې کتلی شئ چې د سنجیدت کوم رول چې دی احمدشاه ابدالي دی یو ځای کې ورته وایي که دا خلک څوک تم کولی شي څوک دوی ته شکست ورکولی شي هغه یو انسان دی ابدالي نو دغه په انډیا کې خپله دوی ته خپله یو میسیج راځي د هندوستان نه یو درخواست ورته راځي چې په هندوستان کې د مراټاو خلک چې دي دغه غټ مراټا لیډر چې دی هغه په خپلو وړو خلکو باندې ډېر هغه کوي بیا چې کله موږ د افغانستان نه ډیلي ته راشو ډیلي کې کارونه هر شی چې وشي هغه شان نشم ویلی خو چې هر شی وشي چې بیرته ځو بیا ابدالي ته یو پیغام راشي پیغام کې زه ورسره ولاړ یم چې ابدالي ته وایي چې تا ورور سرفراز د کندهار په تخت ناست دی په خپلو خلکو حاکمیت کوي که نه او د اول نام خبر و چې دی ورور داسې نه دی لکه خپله دی چې دی د خپل خلکو ډېر خیال ساتي هم په کندهار کې هم دلته په ډیلي کې بیا چې دې ته راشي د پیغام راشي ډېر په تکلیف شي به وایي چې واسي ما ته وایي واسي خوباس موږ باید لاړ شو وایي زه خپل کندهار په ډیلي داغ نشم لګولی ما دپاره کندهار دی تاسو ته ووایي چې راځئ لاړ شئ بیرته کندهار ته بیا چې کله موږ ځو مخته ځو بیا مراټا خلک قامونه دا دوی خپله دوی خو هم دغسې خلک دي هر څوک خپل وطن دپاره دفاع کوي دوی موږ ته مخته شي بیا موږ دغه وخت کې جنګ شان شروع شي نو نور فلم تاسو وګورئ فلم به خوند درکړي او فلم کې ډېر ښایسته اکشنونه شوي ډېرې ښې جګړې شوي دي ډېر په مشکل جوړ شوی غونډې توري دي آسان دي نور خو جنګ دی جنګ کې خو وارث خانه
هر شی کېږي ته خپل خبرې چې مخامخ دشمن در باندې روان یې ته څنګه دفاع کوې د ځان د مجبورۍ نه مجبوري چې زوار په مخ ته کې بس دا ډېر شیان شوي دي. مننه لیدونکي یو یادونه کوم چې ببرک اکبري چې را ډېر خوږ انسان ده چې کله ورسره بغیر له فلم نه چې داسې ورسره ناست ډېر خوږ وي خو چې فلمونو کې وګورې سړی ته ویریږي یو عجیب او غریب غوندې څیری وي که نه د فلم کې مې یو ځای کې ښکارېږي ډېر په اصطلاح تروش ولاړ وي غوسناک غوندې ولاړ وي او داسې چې ورسره کښېني نو ډېر خوږ یعنې زه به پوښتنه دا وکړم چې تا په څېره کې خو اصلا غوسه راځي نه څنګه امکان لري چې څنګه غوسه راولې یا څنګه ځان داسې جدي ښیې؟ وارث خانه زګیه چې کله موږ د سکریپټ دغه کله چې فلم موږ ته یو هغې راشي چې دا فلم کې تاسو څنګه رول دی اکثره فلمونه چې اوس د ما دوه درې جوړ کړي دي او هغه باره کې به وروسته خبرې وکړو یو دوه درې نور پلان کې دي د ما ټول داسې فلمونه دي چې د ما د کوریست دوی ما همیشه داسې وایي چې دا کوره ډېره غوسناکه ده زه نه یم خبر چې رښتیا زه دومره غوسناک بهر نه جوتېږم که نه خو زه خپل لکه څنګه چې تا چې وویلې ما ته خپله نرمي ډېره خوند راکوي دوستي ملګرتیا خو همیشه فلم چې کله موږ لولو هغه سکریپټ چې وړو چې ما کوم کرکټر دی کوم رول لرم هغه رول مطابق کمرې ته چې کله و تیار شو نو هغه رول ته ننوځو بیا هغه حالات کې زه ببرک نه یم زه واسي خوباس یم. یا همدغه ماهرت د که نه د اکټرانو او همدغه تاسو هغه استعداد مو همدغه ده چې هغه خوږه څیره او ښه څیره واخلئ په منفي څیره باندې چې کوم د هغه ته تغیر ورکړی و. دې نه مخکې مرکه به انشاءالله مخکې وړو او بیا به هم په پانیپت خبرې کوو څنګه مو د بالیوډ فلمونو ته لاره پیدا کړله څنګه د هندي فلمونو ته لاړلی دا خو زموږ د افغانانو لپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی دا قصه راته وکړه. شوق خو مې د ډېر مخته راسې فلمو سره و چې وشوم خو تا ته خپل هم پته شته چې بالیوډ فلمو ته ننوتل ډېر په مشکلات کې ځکه چې هلته بیخي ډېر خلک روزانه فلمو ته کوشش ټرای کوي چې فلمو ته راشي او فلمونه کار وکړي خو چې کله ما یو بل فلم روان دی تورباز ما والی بالیوډ فلم دی تورباز هغه هم د سنجیدت سره دی سنجیدت سره دی هغه کې زه نیگیټیو رول لرم نیگیټیو یعنی او منفي رول لرم ټوریسټ باندې رول لرم هغه فلم ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره د افغانستان په اوس حالات باندې جوړ شوی اوس نه دا لاس کاله چې څنګه طالبان موږ ماشومان استعمال شوي دي موږ ژوند کې څوک راغلل د طالبانو څټه څوک دي په خلکو څنګه کارونه کیږي د تورباز فلم کې به د کې سنجیدت یو میجر وي چې د انډیان راځي افغانستان ته ماشومانو سره کار کوي بیا هغه کې د دې بچیانو فامیلم زی بیا لاس نه وري هغه ختمیږي بیا هغه باندې موږ په قرغستان کې شوټ کړی قرغستان کې موږ غوښتل چې دا فلم په افغانستان کې جوړ شي خو د امنیت نشته او افسوس دا ده چې افغانستان کې امنیت وای خدای دې امن راولي همیشه دا دعا کوو نو دا فلم بالته جوړ شوی نور به خوند کړی وای ځکه چې کوم خلک کوم مشکل موږ په قرغستان کې لرو هغه افغانستان کې شوټ شوی او مشکل مو نه لرل ځکه چې موږ افغانان پکارو فلم کې داسې سنې دي چې د کرکټ میچونه شي د افغانستان ډېرې خوږې سنې شولې دي افغانستان نرم خلک شي افغانستان ملمستي شي دوستي شي هغه کې داسې یو رقم خلک هم شته چې هغه نه یو رول معلومولی چې نیگیټیو رول هم لري کنه یعنی په د افغانستان د خلکو نه تا کې منفي رول موږ منفي رول لوبولی دی ما سره دوه درې نور اکټران هم دي بیا چې کله دغه تورباز ورکشاپ شروع شو به دوی کسټینګ چې شروع شو اکټران یې پکار وو بیا دې کې زه ورته ماغه شوی وم چې دوی معرفي شوی وم چې دوی دغه رقم کوره پکار وه او دغه پښتون انسان یې پکار وو چې په دې کې پښتو ډیالوګ دي پښتو خبرې دي او دغه رول ما ته انډیانا وویل راغی چې ته دغه رول دپاره سلیکټ یې بیا زه هلته ډایرکټر شانو سره مې ولیدل بیا مې خبرې وکړې بیا چې کله موږ قرغستان ته لاړلو 2 واره لاړلو یو رژیمي کې مو شوټ کړی واورو شانو کې شوټ شوی دی بیا په دوبي کې شوټ شوی دی بیا هغه نه وروسته لاړلو انډیا ته بمبئی کې هم شوټ وکړو هغه چې کله ما د سنجیدت سره وار شوټونه وکړل نو هغه ډېر خوشحال انسان دی تاسو که خپل هم وګورئ د سنجیدت ډېر فلمونه وګورئ نیگیټیو رول لري که هغه د زړه نه دومره خوشحال انسان دی چې
څوک ورسره چا سره یې معرفي شي ورسره دوستي پیدا شي بیا هغه سپیشل د افغانانو سره د حد نه زیاته مینه لري یعنې افغانان سره ډېره مینه لري زیاته مینه لري او داسې ښکاري دوی په خپل هغه ټویټ باندې لیکلي وو په ټویټر باندې کتلي ول چې که چېرته ابدالي منفي رول درلودلی نو ما به په دې فلم کې کار نه وای کړی حقیقت دی بالکل حقیقت دی دا خو منفي خلک دې ته منفي رول وایي د هندوستان خلک د ابدالي رول ته منفي وایي او موږ تاسې د ابدالي رول ته قهرمان وایي ځکه چې منفي د دوی په مطابق دا منفي حسابېږي ځکه چې موږ راځو د دوی خلک ختمیږي موږ فتح حاصلوو نو څوک چې دوی هر ملک که خپل هم فکر وکړي چې څوک د بل وطن مقابل کې خپل جنګیږي هغه ته منفي وایي نو دوی دپاره موږ منفي یو خو موږ تاسې خپل هر وخت ویلي چې د احمدشاه بابا په خپل تورو په شرنګا باندې هر شی فتح کړي نو بس دا رول سنجیدت کړی موږ ورسره په جنګ کې ولاړ یو په شوق شه په نرتوب مو کړی خوند کې انشاءالله هر څوک چې دا رول وګوري خوند به ورکړي د فلم د کتلو دی ډېر ښه په دې فلم کې یوازې په اردو خبرې شوي دي که نه په نورو ژبو باندې نه دا فلم کې زیاتې خبرې هندي دي هندي دي او څه خبرې چې د مراټا رولونه چې دي دا د انډیا د ګروپ د خو داسې فلم نه دی لکه د محبت لو سټوري فلمونه نه دي دا د جنګ فلم دی تاریخي جنګ فلم دی دوه ګروپونه دي یو د افغانانو ګروپ ته یو د مراټا ګروپ دی انډیان هم نه دي انډیا کې یو ګروپ ته چې مراټا ورته وایي مراټیان دي به ځینې ډیالوګونه دوی په خپله مراټي ویلي دي زیات ډیالوګونه چې دي په هندي دي ټول فلم په هندي دی په دې کې پښتو ډیالوګ هم استعمال شوي دي پښتو ډیالوګ سنجیدت هم وایي ما هم استعمال کړي نورو ځینې یو داسې مهم ټکي چې دي پښتو هم استعمال شوي دي ډېر ښه دې کې نور افغانان هم تا په څېر باندې کوم افغان پکې کار کړی ده که خیر موږ یو بل افغان ورور دی چې نواب شاه نومیږي هغه په هندوستان کې پیدا شوی دی بیا هغه دوی مختلف خلک د کندهار نه راغلي هجرت وختو کې مجر شوي دي که په انډیا کې اوسېږي فامیلي سره هغه هم شته خو هغه د مراټا د طرف نه دی ښه مراټا ورسره ده مراټا ورسره دی هغه مراټا ګروپ کې دی یعنې تاسو د افغان زه خپل افغان ګروپ کې یم ډېر ښه او راتلونکي نور کوم فلمونه بغیر له تورباز نه دې نه مخکې مو کوم فلمونو کې تورباز د ما یو ډېر ښه فلم دی چې هغه کې زه ډېر غټ رول لرم اسو اول نه تر اخره کله به راځي تورباز شوټي کمپلیټ شوی ایډیټي کمپلیټ شوی دی بس کوچني وی افیکټس شیانې پاتې دي انشاءالله بس دغه جنوري ډسمبر اخر ته غم را روان دی نږدې وختو کې به ټریلر د غم راشي او یک نه بغیر ما سړک 2 کې شوټ وکړو سړک 2 کې علیا بټ سره او آدتیہ رای کپور سره دغه یو ډایرکټر ډېر مشهور ډایرکټر دی مهیش بټ ډېر غټ فلمونه جوړ کړي بالیووډ کې ډېر لوړ ډایرکټر دی هغه او اوس نږدې وختو کې مې بل شوټ روان دی د شدت فلم هغه انشاءالله لندن کې شوټ دی سکاټلند کې شوټ لرو شوټینګ لرو بیا هغه نه بعد زو بمبئی ته او یو بل ډېر ښه نوی فلم روان دی چې هغه اټیک نومیږي هغه جان ابراهام سره دی او هغه شوټ به انشاءالله جنوري او مارچ په مابین کې شروع شي ډېر ښه ډېر فلمونه راتلونکي فلمونه انشاءالله فلمونه به ډېر شي نور به هم راشي خو بس دواګانې مو پکار دي خپل افغانانو ته یو دا شی وایم چې اول خو کیدای شي د خبرې د پروپاګند چې د څوک کوي چې لکه پانی پت باندې خلکو ډېر خبرې وکړلې ډېر میسیجونه راځي دوی خو لا تر اوسه خبر نه دي د خبرې ټورې د شانه راځي خپل خبرې موږ افغانان سپیشل موږ تاسو پښتانه ډېره جلا کو ډېره بیړه مو ویو شي خبر نه وو یو سړی یو څوک چې شي وای ټول هغه وایي نو لکه څنګه چې د منفي خبره راجیګه شوې ده اول زه دغه یو پښتنه لرم څوک خبر دي چې د منفي دي ویلی شي او څوک خبر دی چې مثبت دي ماته ویلی شي د مثبت دي هغه چې څنګه حقیقت دی بیا یو نن سبا خو بالیووډ کې داسې فلمونه دوی خپل هم نشي جوړولی حق هم نه لري چې یو ډایرکټر دومره غټه خرچه په یو فلم وکړي هغه هم بیا دروغ جوړ کړي که فلم سټوري فلم وي د تاریخ فلم وي هغه کې چینجینګ نشي راوستلی او څنګه چې وي هغسې شیان ورچوي زیاتوي او کموي په دې خاطر چې ته 3 ساعته فلم جوړوي مجبوري چې دا شیان ورواچوي چې جګړې وي کیسې وي خپل کلتور ورواچوي موږ کلتور ورواچوي د شان ورواچوي خو مین په هغه خبره چې دا مهمه خبره چې دا چې مقصد څه شي دی هغه نشي چینجولی بدلولی نشي نو څنګه حقیقت دی تاریخ ګواه دی فتح چا وکړله چا وګټو جنګ څنګه خلاص شو هغه رقم فلم جوړ شوی ډېر ښه زه
نړۍ مننه کوم تاسو نه چې تاسو سبا له خیره سره پرواز هم لرئ. فکر کوم چې انګلینډ ته ځئ او هلته د فلم شوټنګ لرئ او وخت مو ډېر نه نیسمه. نو صرف دا غواړم چې ووایم چې تاسو د بالیووډ فلمونو سره د اوس په اوس وخت کې داسې د شوق له وجې نه ورځئ که نه اوس مو قراردادونه ورسره کړي دي، اوس دوی تاسو ته ضرورت لري که څنګه؟ حقیقت کې ته وایم اوس خو زه بالیووډ ته ننوتلی یم. نو بالیووډ کې اوس کوم فلمونه چې ما جوړ کړي او ځنې نیمای شوټ شوی ځنه پاتې دي دا خو مجبورۍ نه به هم کمپلیټوم، دا خو پاتې کیږي نه. او نور پلان مې شته چې آینده کې هم دوی سره کار وکړم. دا ما شوق هم دی، خوند هم راکوي او خپل افغانیت یو هغه کې فخر خبره ماته اول زه د ټولو نه چې زیات په خوښ یم او فخر خبره ده. اول دوه فلمونه مې چې ټول دواړه غټ فلمونه جوړ شول د خپل افغانستان دپاره دي، هم تورباز هم پنیپت. پنیپت خو د ما لپاره یو ډېر غټه خبره وه چې زه د خپل یو مشهور چې موږ تاسې نیکه ورته وایي احمد شاه ابدالي چې دنیا یې لړزولې، تاریخ ګواه دی. هغه رول کې هغه لکه ما مخکې چې احمد شاه زه ما خپلو سترګو باندې سترګې به مې چې پټې کړې احمد شاه ابدالي به مې سنجیدت کې لیدو، ډېر جوش جنون به راته که نه مراټی به هېڅ راته مخ ته نه ښکارېدل چې دا څه دي. یعنې هغه وخت کې تا د جذبه درته چې بس توره ده هغه ځکه چې تاسو حسین ویل شوی و که نه. که اوس فلم کیسې ته وکړم داسې هم وکړه ته خپله فکر وکړې مراټا زموږ نه ډېر زیات دي. جنګ کې چې موږ کله دوی سره جنګ کوو موږ د تعداد ډېر کم دی، موږ یو دوی څلور او دغسې هم دی. موږ هر اکټر 5 شپږ لاس دانې مړه کوي. کله چې موږ زخمي موږ د طرف نه یو زخمي کېږي هغه افغانان په جنون لري، جذبه لري. بیا بادشاه دی چې مخ ته ولاړ وي بیا د کوچني عسکر دشمن درته هېڅ نه ښکارېږي. واقعا دا هم د ویاړ او د افتخار ځای دی چې سړی په خپلو نیکونو او همدارنګه په احمدشاه ابدالي باندې یعنې هغه قصه داسې شوې ده چې یعنې تا ته خپله جذبه در راځي، ته خپله مثلا غوسه در راځي درته چې څنګه په ما را روان ده چې باید زه تا خبره چې تا په څیره کې سنجیدت ښکارېده خو په فکر او په سوچ کې دی، په الهام کې دی چې کوم هغه احمدشاه ابدالي و. ځکه چې اکټر مخامخ کله چې ما مخته درته وویلې چې کله ته د خپل لاین وایې خپل ډیالوګ وایې او رول ته ننوځي بیا هلته ډایرکټر هم تا ته مثال ما ته یې ببرک هېڅکله نه ویل په سیټ باندې به ولاړم واسي غږ به یې کو سنجیدت به یې سنجید بابا یا سنجیدت به یې نه ورته ویلې ابدالي به یې ورته ویلې. هغه ته په هغه ماحول کې که شوټ هم کوې ته هغه رول کرکټر کې نه یې مجبور یې چې ننوځي. که کرکټر ته تر څو نه لاړ نه شي ته هغه کرکټر راوباسلی نه شي. سترګې غوسه باډي لنګویج ورته وایي هغه هېڅکله جوتېږي نه په تا باندې. ډیره مننه. په د مرکې په وروستیو شیبو کې څه پیام څه پیغام هغه ځوانانو ته ځان غونې ځوانانو ته څه لرې چې څنګه کولی شي چې د بالیووډ ته دغسې لارې پیدا کړي او همدارنګه په افغانستان کې زموږ افغانستان سینمایي فلمونو کې ولوبیږي نه یوازې چې فرض کړه مثلا د نورو هیوادونو ته ورشي. زه خو اول دغه هیله لرم دا همیشه دعا کوم چې الله دې په وطن کې امن راولي، سوله راولي، چې ټول افغانان چې هر چېرته دي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپل وطن کې خپل وطن دپاره کار وکړو. که دا فلم نن بالیووډ جوړ کړو ما دپاره به نور هم د فخر کیسه وای که افغانستان جوړ کړی وای، موږ سره دا امکانات وای، په پښتو جوړ شوی وای، ټولې دنیا لیدلی وای په خپل پښتو خپل. بیا به موږ ته نن لکه د ورونه چې سوالونه لري چې موږ منفي نه وي جوت شوي دا د ورور سره هم سوال نه وای ځکه چې دا موږ خپل افغانستان فلم وو. نو کو هر څوک کوشش کولی شي چې په خپل همت په خپل واجه باندې ځای ته ځان ورسوي. دا هېڅ مشکل نه دی چې څوک که زه دغه نظم یو ځای کې کار کولی شم هر څوک کولی شي یو ځای کې کار وکړي خو بس همت خالي غواړي. خو دا دعا کوم چې الله دې اول په وطن کې امن او سکون راولي چې موږ ټول یو بل سره کار وکړو که سینمایي کارونه دي که وطني کارونه دي چې خپل کلتور ولرو خپل شان ولرو یا خوند کوي. دا بس نور څه ووایي ارجان. ډېره مننه نړۍ مننه ستاسو د وخت نه ډېره مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ ښه سفر درته غواړم بریالي اوسئ. مننه.